د اگست د میاشتې 14 تاریخ د پاکستان په سیاسي تاریخ شه ډیره د اهمیت ریزدو د نن شپږ او یا کوله مخشه په 14 تاریخ د برصغیر پاک و هند مسلمانونو د قائد محمد علی جناح په قیادت شه د لاتعداد جانی او مالی قربانینا ورسته د یو آزاد خودمختار او اسلامی ملک پاکستان په جوړولو کې کامیابی حاصل کړه. تقسیم هند په براز میں ایشیا کې د شلم ساده تر ټولو نه لویا واقعیا دو د 1857 د جنگ آزادی نه تر سن 1940 پورې د هندوستان مسلمانانو د خپل سیاسي اقتصادي او انتظامی حقوق د حفاظت خبره کوله خو چې کله په دې باندې د حقیقت واضح شو چې کانګرس دا نغوړي چې مسلمانانو د خپل پښې وداري او د مسلمانانو په هر ډګر کې د کمزوریاولې کوشش کوو نو مسلم لیگ د جناح په سربراهي کې د مارچ د میاشتې په 23 تاریخ د لاهور په منټو پارک کې هغه مشهور قرارداد پاس کو کیمتا چې قرارداد لاهور ویل کیږي د قرارداد لاهور یا قرارداد پاکستان بنیادی ایجنډا د هندوستان د مسلمانانو د پورا یو آزاد خودمختار او اسلامی مملکت قیام و تر دینه مخشه مسلمانانو د خپل حقوق د تحفظ خبره کوله خو د کانګرس تنگ نظری او تعصب د پدا مجبور کړل چې دوی د تقسیم هند او د پاکستان په جوړولو باندې هیڅ قسم سودابازی ته تیار نشول او اخر کار په 14 اگست سن 1947 شه د دنیا په نقشه باندې د یو نوی آزاد ملک اضافه وشوه کیمتا چې اسلامی جمهوریت پاکستان ویل کیږي د پاکستان د جوړولو بنیادی مقصد د هندوستان د مسلمانانو د مذهبي اقتصادي سیاسي عدالتي انتظامی حقوق حفاظت کول وی قائد محمد علی جناح په یو موقع وفرمایل چې د پاکستان د حاصلولو مقصد د مځکه یو ټوکړه حاصلول نه دی بلکې میر یو داسې تجربهګاه حاصلول غوړي چرته چې میر خپل اسلامی اصولو باندې تجربه کولی شي په یو بل موقع جناح فرمایل چې میشته یو داسې آزاد او خودمختار مملکت جوړول پچار دی چیرته چې مش خپل ژوند اسلامی تعلیمات او اصول مطابق ترول شي د تحریک آزادی مشهوره چیغه یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ د تخلیق پاکستان د مقصد نه جوړ دی میرا هر کول د اگست د میاشتې 14 تاریخ د آزادی د ریزه پنوم لمانځي د دغه ریزه د منځل بنیادی مقصد د تجدید عهد دی میر هر کول د دغه عهد تجدید کوي چې من حیث القوم پاکستان چې د کی مقصد پورا جوړ شوی دی او یاد میر اکابرین او مشرونه د کی مقاصد پورا هر قسم جانی او مالی قرباني ورکړي دي میر هغه نسب العین ته د رسیدلې پیرا کوشش وکړي پاکستان یو نظریاتی ملک دی د پاکستان بنیاد په اسلامی نظریه باندې ایښی دی د دې مقصد دا دی چې اسلامی شریعت د پاکستان د آئین او قانون بنیاد دی په دا ریز باندې میر د دغه عهد تجدید حقوي چې میر و خپل ژوند د اسلامی شریعت مطابق د تراولې پیرا کوشش کوي میر سیاسي اقتصادي انتظامی تعلیمي او عدالتي نظام د اسلام د رهنما اصول مطابق جوړول کوشش پچار دی مختصر دا چې د یوم آزادی د منځل مقصد دا دی چې میر ته پچار دو چې میر د دغه عهد تجدید وکي چې پاکستان چې د کی مقصد پورا جوړ شوی و هغه مقصد حاصلول مشخپل د ژوند نسب العین